ورنې د سند د خپراوي د ویډیوز پیغام د خپرونې برخې څلورمې ویډیو ته ښه راغلاست درته وایو. ښاغلی وردګ صاحب، تاسو په تېره ویډیو کې افغانستان د روسیې او امریکا ترمنځ د لوبې ډګر یاد کړ. که په دې اړه ګرانو لیدونکو ته وضاحت او تفصیل ورکوئ، مهرباني به مو وي. ډېره زیاته مننه. لکه مخکې مې چې وویل، د نړیوالې جګړې نه وروسته د روس او امریکې ترمنځ د شوروي اتحاد د وخت او د امریکې ترمنځ سړه جګړه پیل شوه او سړې جګړې لپاره یو د ډېرو مرکزونو نه یو ځای افغانستان وټاکل شو چې دوی شوروي اتحاد په خپل وار سره په افغانستان کې ځان ته جاسوسان وګمارل چې د واسل مطلقین په کتاب کې اووه کسان دي چې کارمل دی، ګلابزوی دی، ترکی دی، نجیب دی، رفیع دی، مثلا قادر دی او یو کس دی چونګره په نامه هرات کې دی او دا یو افشا شوي رهبران دي چې د ظاهر په وخت کې 1980 کلونو کې دوی وګمارل شول او د روسیې د سفارت سره اړیکې درلودې او هغوی مرستې ورسره کولې او دوی پورته کول او دوی خپل کارونه کول. عین زمان کې یو بل روسي چې عجیبه خبره ده، الکساندر بنکسن نومیږي، د په 1550 کلونو کې د روسیې نه راغی، مهاجر شو، د سیمه کې وګرځېدو او د CIA د امریکې CIA ته مشوره ورکړله چې تاسو که غواړئ چې د هغه وخت شوروي اتحاد ناکراره کړئ، نو د شوروي اتحاد په د جنوبي سیمه کې چې دې ته هغو په اصطلاح دغه نرمه خېټه ووایي یا سافت انډربیلي ورته ووایي، دا که ناکرارول غواړئ دغه ځای کې تاسو باید د نقشبندیه طریقې د اسلام نه کار واخلئ او دا په کار واچوئ، اسلام وکاروئ. او ما یو وخت یوه خبره کړې وه، بیا هم کوم د دغو اسنادو په رڼا کې وروسته ما وایي چې مارکس د خدای غرب کو تباه کړی، د آیګیټ کې قبر د خدای د باتوم ووایي چې دا ووایي چې مذاهب د ملتونو اپیوم دي. د دغو ټکي نه همدغو CIA، همدغو ایران، دغو پاکستان، دغو چین، دغو عربو ګټه پورته کړله، د موږ د سپېڅلي دین نه سیاسي او کلتوري پوډرو تریاق جوړ کړل او د ایشا فاونډیشن له لارې، د مؤسساتو له لارې، د کتابونو له لارې او د دغو خپلو جاسوسانو له لارې زموږ په ملت کې یوه ډله خلکو ته ور ترجیح کړل او د دوی له لارې زموږ جوماتونو هېواد ته ترجیح کړل او زموږ ټول ملت یې پرې ولاړ. په 1980 کلونو کې امریکې ایشا فاونډیشن مؤسسه جوړه کړله، کابل ته یې راوړله او کابل کې دا د افغانستان د پاتې کیسې کې په حواله او د شیطان د لوبې ډیولز گیم افغانستان دلته رستور، دا دوه کتابه دي. دا دوه کتابه در حواله ورکوي چې امریکې د اسلام د کارونې لپاره ایشا فاونډیشن مؤسسه جوړه کړله. په دې ایشا فاونډیشن کې CIA خپل جاسوسان را دننه کړل، د کابل پوهنتون کې کابل شرایطو پوهنځي کې به د شرایطو په پوهنځي کې د عقایدو په ډیپارټمنټ کې ننوتل او لوبه یې دا وه چې زه کتابونه خپروم. وردګ صاحب محترم، که چېرې دغه دوه کتابونو چې تاسو حواله ورکړه د ګرانو ملګرو سره، د ګرانو لیدونکو سره دغه کتاب نومونه او لیکونکي شریک یې کېدای شي لوستونکي د لوستلو مینه ولري او هغې ته لاسرسی پیدا کړي. که د کتاب نوم او لیکوال ګرانو لیدونکو ته ور وپېژنئ، دا غټه مهرباني وي. لومړی کتاب دی په نامه د ډیولز گیم یا د شیطان لوبه، لیکوال دی رابرټ ډرایفس. او دوهم کتاب دی افغانستان's untold story، لیکوال الیزابت گولده او دا کتاب پښتو کې موږ تاسو ورته ویلی شو چې د افغانستان پاتې کیسه. نو دغه کتاب په حواله باندې یا هم د افغانستان ناویلې کیسه یا پاتې کیسه که نه یا ناویلې کیسه دواړه ورته ویلی شي. نو CIA راغله دلته، دوی په دغو پوهنځي کې ځان ته خلک وګمارل، دوی خپله وایي چې موږ به دا خلک هم چې ګمارلي وو دا خلک موږ راپورته کړل، د کابل پوهنتون کې د نورو ځوانانو سره په جنګ اچول او د حضرت کورنۍ چې پخوا د انګلیسانو سره اړیکې درلود، د حضرت کورنۍ سره هم دوی اړیکې پیدا کړې، هغوی ته یې پیسې ورکولې چې هغه د ظاهر په ضد ملایان راوپاروي. دا د کتاب کیسه، دا زما خبرې نه دي. ستاسو د حضرت نه مطلب حضرت صفات الله مجددي دی چې په هغه وخت کې د انګلیس د سفارت سره یا د انګلیس استخباراتو سره اړیکې نیولې. بله دا د کتاب حواله ده چې دوی دغو سره پخوانۍ اړیکې درلودې او دلته CIA په دوی باندې خپله هغه سرمایه ګزاري کوله، هر څه یې وکړل، د خلک راپورته کړل
دلته دغه ستونزه ټوله دلته همدغه ده چې موږ نه سیستم په دې وخت کې بیا درلودو، نه جرګه درلوده، او نه مو هم ژبه د جرګې درلوده چې ولس ته او ولس هم بې پروا. زموږ د دې بې پروایۍ سیستم په ټولنه کې هم باعث دې شوی چې دغه جرګه هم ړنګه شي او د زموږ ژبه هم د منځه لاړه شي. موږ بې پروا یو او دغه بې پروایي لامل تر ټولو نه غټ لامل دی. دلته دوی ځان ته جاسوسان وګمارل. د داود خان راغی. داود خان ته په دې خبره چې داود خان په هغه کودتا کړې په ظاهر خان باندې. داود خان په اول کال باندې CIA، ISI د پاکستان، چین، ایران او عربو او انګریزانو د شپږو هیوادونو په داود خان باندې 3 کودتاوې کړي دي د اخوانیانو له لارې. او د اخوانیان د 2 کودتاو ناکامېدو نه وروسته چې دغه حکمتیار صاحب دی او مسعود صاحب دی او سیاف صاحب دی او رباني صاحب دی او دغه نور حضرت صاحب او پلانای دي، دا ټول د دې نه وروسته تښتي دي پاکستان ته. او په عین زمان کې پاکستان قاضي حسین احمد ورته رالیږلی. قاضي حسین احمد خپله وایي چې ظاهر په وخت کې زه راتلم دوی ته به مې د دوا په تجار په نامه راتلم او دوی سره به مې کتنې کول، دوی ته روزنې ورکول. بیا دوی هلته لاړل وتښتېدل او پاکستان ISI دوی وروزل. د داود اسلامي نظام په ضد باندې دوی ټوپکې راواخیستلې. همدغه احمدشاه مسعود راغی. د داود په اسلامي نظام کې خو یا زما پلار معلم و یا ستا پلار معلم و یا ستا پلار عسکر و یا زما پلار سایمن صاحب و یا انجینر و یا ډاکټر، دا یې شهیدانول. د دې اور لښتۍ زموږ د بې پروایۍ، بې جرګې او بې ژبې له امله او د ISI د ګوډاګیانو، د اوس ISI او د انګریز د ګوډاګیانو او د روسانو د ګوډاګیانو له امله افغانستان کې لاسوهنې پیل شوې او زموږ ملت هم ویده و. ځای خیر دی او ځای یو څه به شوي وي، نه ملت څه کول او دوی خپل کارونه کول. دا جرړې باعث دې شوې 20 کاله دوی ته فکري زهر ورکړل تر څو 20 کاله وروسته دوی وژنو ته وهڅېدل چې کودتا وکړي، وژنې وکړي. په یو بل کتاب دی Out of Afghanistan، سلیک هریسن او ډیګو کورټویز لیکلی دی. هغوی خپل کتاب کې لیکي وایي چې کله دغه لوبو د CIA او د انګریز او د ایران او د سعودي او د چین او د امریکې دغه اخوانیان چې په پېښور کې زما په خاوره کې پراته وو او دوی اخوانیانو سره دا فکر نه و چې دا ووایي چې دا عجیبه ده، زما نیمه خاوره نیمه ناموس نیولې ده، زه د دوی ازادي نه غواړم او افغانستان آزاد افغانستان چې لا نیول شوی هم نه دی، یو اسلامي نظام دی، دا د پنجابي په ګولۍ ولم. دا دومره زهرجن کړي وو چې خپله خاوره خپل ناموس یې تېر کړی و. داود خان دې ته اړ ایستو چې دا بیخي مجبوره شو چې ولا د خلک نظام ړنګوي. دوی ډزونه کول، ولسوالۍ ویشته، انجینران یې وژل، انجینران تښتول. هغه وخت کې دوی ته اشرار ووایي او دا رښتیا هم هغه وخت کې اشرار وو، شر اچوونکي وو. طالبان چې شر فساد ورته وي، د ISI شر فسادیان وو د داود اسلامي نظام په ضد باندې. داود دې ته مجبوره کړه ایران وغولول. ایران څه وکړه؟ ایران یو څه د پیسو چک ورښکاره کړ چې ته د روسانو نه ځان لرې کړه او د کوم خلقیانو پرچمیان چې په ستا په نظام کې دا د منځه یوسه او بس د اخوانیانو سره لاره جوړه کړه، ډیورنډ کرښه ومنه د پاکستان سره. دغه پیسې دي اوس داود سترګې اورې. داود خو لیونی و، شخصي محاسبه یې وکړله، خپل حرص لیونی یې کړ چې ولا دغه پیسې دا موږ ته ګټه ورسېد، زما نوم مه پورته شي، تاریخ به جوړ کړو، ما دا به وکړم هغه به وکړم. لاړه پاکستان ته، د ضیاءالحق صاحب خبرې وکړې 1901 کال کې او رابرټ ډرایفس وایي ما ته پوښتنه وکړه چې ډیورنډ کرښه څنګه، هر څه مې منلي ورسره. کابل ته چې راغی رابرټ ډرایفس وایي چې کابل ته دی راغی نو د پښتنو بلوڅو مشرانو ته امر وکړ چې تاسو به 10 د 1908 کال د اپریل د افغانستان نه وځئ. د دوی معنا دا شوله. وایي د دغو خبرې نه حافظ الامین ګټه پورته کړه. حافظ الامین ملت ته ورته وویل، په اردو کې خلکو ته ورته وویل چې داود ډیورنډ کرښه منلې ده. په دې باندې د اردو ډېر خلک د حافظ الامین سره، سایمن صاحب، د امین صاحب ودرېدل چې موږ ډیورنډ کرښه نشو منلی. لکه نن چې د اشرف غني د دغو امنیتي تړون په سر باندې هیڅ پښتون خوښ نه دی، هر څوک دې ته یو غداري وي، دو ته ملي خیانت وي. نو هغه وخت کې خو لا ملت کې دا شعور و. د کوزې پښتونخوا مشران هلته پراته وو، بلوڅان پراته وو، اجمل خټک هلته پروت وو، د ټولو خلکو چیغې وهلې او د پاکستان په ضد یو ډېر قوي ځواک پروت و، پاکستان په ړنګېدو و. دو ته یې وایي تاسو ووځئ. حافظ الامین په خپله مرکه کې په نیویارک کې ویلي دي
چې موږ د عمومونه تر اباسینه د افغان یووالی نشو هېرولی، موږ خپل قومونه هلته په لاس نشو ورکولی، د هغو باندې چې کوم ظلم و وحشت پنجابی کوي هغه نشو تست پامه غورځولی. موږ د ټول افغان یووالی غواړو. او وایي د داود خان د وژنې لوی لامل د ډیورنډ د کرښې منل وي. وایي دغو خبرې امریکا د لاس افشا که په روسانو باندې وایي ډېره بده ولګېده. هماغه و چې روسانو د دغو خبرو ترڅنګ د پرچمیانو د هڅولو ترڅنګ د پنجاب د اشرارو د استعمالولو ترڅنګ او امین 14 والې د امریکې د سفارت د ډبس ته کتلي دي او ډبس ته یې د افغانستان د حل په اړه باندې خبرې کولې چې دا مسله حل کړو. ډبس وایي په کابل کې د سفارتونو د نړیوالو سفارتونو ترمنځ ګنګوسې پیل شو چې امین د CIA سړی دی. وسیل متروخین او ټول وایي چې امین خو هېڅکله د KGB جاسوس نه و، د روس جاسوس خو قطعا نه و، خو په ده باندې د امریکې شک و. د امریکې د جاسوسۍ د CIA جاسوسۍ دومره خبره توده شوه، ډبز لنګلي ته ولیکل چې دا سړی زموږ سړی دی. ټول خلک وایي دا څه کیسه ده؟ هغه وایي چې دا لنګلي یعنې د CIA مرکز د امریکې د جاسوسۍ د مرکز مشرتابه وویل چې دا نه زموږ جاسوس و نه جاسوس دی. بس خبرې ورسره جاري ساتل. ډبز ورسره خبرې جاري ساتلې او روسانو امریکایانو څه وکړل؟ امریکایانو د ده د خبرو انځور د ده ناستو ولاړو دا کیسې دا ټول شی حتی دا ټولې کیسې هغه ته ورښکاره کړل روسانو ته چې دا خو زموږ سړی زموږ جاسوس دی. او پرچمیانو هلته خیزه کې شروع کړې کارمل و نجیب د نور پرچمیانو ځینې خلقیان د 4 کسه چې تکي وو ګلابزوی و اسلام وطنجار و اسدالله سروري دوی هلته اندروپوف ته ویل. تاریخ دا خبره کوي چې برژنف 15 ځلې که 6 ځلې په افغانستان باندې د یرغل خبره رد کړله. دغو اندروپوف، دغو پرچمیانو، دغو پنجابیانو او د دو پنجابیانو لاسپوڅو او دغو CIA دا اندروپوف دې ته دومره وهڅولو چې هغه په هغه باندې اغېزه وکړي د روسانو په مشرتابه باندې برژنف باندې چې هغه افغانستان باندې د روس یرغل وکړي او د روس یرغل د پنجاب او د امریکې د ځواک د خانانو او پرونیو اشرارو یا پرونیو غدارانو لنګ کړ. ډېره مننه وردګ صاحب محترم. ګرانو لیدونکو، ښاغلي وردګ صاحب په ډېر وضاحت سره په ډېر تفصیل سره د افغان ژغورنې په وړاندې ټولې ستونزې چې د تاریخ برخه وه د هغې ځینې رانیولې او بالآخره په افغانستان کې د حفیظ الامین د داود خان او ظاهر شاه تر وخته راورسوله. دوی پر خپلو خبرو کې دغه یو ټکي ته اشاره وکړله چې روسیه د امریکا په لمسون باندې افغانستان ته راغلې ده او دا د امریکا یا د CIA د پلان یوه برخه وه چې روسیه افغانستان ته راولي او تر څو د شوروي اتحاد د تجزیه کولو کوم پلان چې دوی جوړ کړی و هغې ته عملي بڼه ور واغوندي. د بلې ویډیو پورې زموږ سره اوسئ تر څو وردګ صاحب د افغان ژغورنې په وړاندې اوسنۍ ستونزو ته اشاره وکړي او په وضاحت سره تاسو سره شریکې کړي.